دا چې مرګ یقیني ده، خلاصتوب نشته، حتی دوستان د خدای پاک هم خدای پاک نه پرېږدي. پرون موږ تاسو تشریف کې کړې ده. اوس مرګ په څه حال کې بهتر ده چې په سړي باندې راشي. حدیث مبارک کې راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې خوښوي ملاقات د الله تعالی، الله تعالی د ده ملاقات خوښوي. چا چې بد کېږي د ملاقات د الله تعالی نه، د الله تعالی بد کېږي د ده د ملاقات نه. حضرت عایشې صدیقې یا یوې بلې بیبي مبارکې د پیغمبر علیه السلام ته وویلې چې موږ خو د مرګ نه بد راځي او ملاقات خو بې مرګه نه راځي. حضرت پیغمبر علیه السلام ورته ویل دغه نه د مراد. مؤمن ته چې زلکدن وخت شو د الله د رضا زیری شروع شي، په دغه وخت کې تر هیڅ شي نه د ده مینه د مرګ نه د بل چیز سره ډېره نه وي، دغه یې خوښ چې زر مړ شوی وای. او هغه څوک چې بدبخت یې کافر یې چې کله زلکدن ورته راشي، نو په دغه وخت کې د ده ته د الله د عذاب خبرې شروع شي، نو هیڅ شی هم د ده نه تر مرګ نه بل شی د منفور نه وي ده ته چې د مرګ نه ډېر بد کېږي، نو د الله تعالی هم د ده د ملاقات نه بد کېږي. دلته محدثین کرام دوه قسمه توجیه کوي. یوه توجیه دا ده چې کوم څوک چې په دنیا کې ځان د آخرت زوی جوړ کړی و، مخکې چې موږ ویلې د آخرت زمن د دنیا زمن، چا چې د آخرت فکر ورسره و، د آخرت لپاره یې تیاری کوو، دغه وای علامه د حب الهي ده چې دغه انسان د الله تعالی سره محبت ده. نو الله تعالی د ده سره محبت کوي، الله تعالی د ده سره محبت کوي. مرګ نه ده تر مراد، مخکې زندگی د صحت حال معتبر ده. دا چې د صحت په حال کې د سړي توجه د آخرت په طرف کوي، نیک اعمالو کې کوشش کوو، نو د دغه سړي په واقع کې د الله تعالی سره محبت ته چې عبادتونه کوي، د آخرت فکر د ورسره د الله تعالی هم د دغه انسان سره محبت ده. او مرګ ضمناً کې راځي، ځکه الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، دا یو پل ده چې دوست ته وصل کوي. او چې د چا په ژوند کې د آخرت طرف ته پام نه وي، د آخرت سوچ نه وي ورسره، دغه انسان په واقع کې د الله تعالی سره محبت نشته. چې محبت نشته نو د مرګ نه خو به خود بد راځي. یوه معنا یې دا ده. دومه معنا محدثین ده ذکر کوي، یو مرګ ده، یو ملاقات رب ده، دا دوه ګوښې شیان دي. موږ چې نفرت راځي د طبعا چې راځي د چی شي نه راځي؟ د مرګ نه. اما د زلکدن وخت چې نږدې شي چې زیری شروع شي د الله تعالی د رضا، هلته د ملاقات خبر شروع شي. بیا نو چې د دوست ملاقات زمینه برابر شي، چې اوس 15 منټه بعد ملاقات کېږي د خپل دوست سره، نو د تلې وار شي چې زر مې ملاقات شوی وای. نو یو مرګ ده، یو ملاقات ده. د مسلمان که بد راځي خو د مرګ نه راځي، هغه خو طبیعي شی ده، هغه نه ده تر مراد. ملاقات مراد ده، ملاقات زیری دلته وي. او کافر ته په دغه وخت کې د خدای د غضب خبرې وي، نو دی ملاقات نه غواړي، ځکه دی یقین ده چې څنګه مړ شم د ما سره عذابونه راته شروع کېږي، قبر کنده د جهنم راته جوړېږي.